السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست او د صحت په جملو کې به نغښتي یاست. ګرانو دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه مرګله شوی یم. دوستانو، موږ په دې ویډیو کې تاسو سره د جنسي لارښود په نامه یعنې داسې ویډیو جوړوو تاسو ته ښایسته ښایسته معلومات درکوو، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټه نښان هم ووایئ، تر څو زموږ ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. که غواړئ چې میرمن مو حامله شي، نو تاسو باید جنسي اړیکه ټینګه کړئ. په کوم چې د هګۍ د ازادېدو وخت دی. که میرمن نورمال میاشتنۍ دوران له 28 ورځې ونیسي، نو کله چې میرمن ته د میاشتنۍ ناروغۍ پیدا شوله، همغه وخت نه باید د ورځو شمېر پیل کړو. مهمه نه ده چې ناروغۍ 3 که 5 ورځې وخت ونیسي، خو موږ باید لومړۍ ورځې شمېر پیل کړو. که فرض کړو چې ناروغۍ 5 ورځې وخت واخیست، تر 3 نورو ورځو پورې چې دا ټول 8 ورځې کې هیڅ د حاملګۍ چانس نشته. نو که څوک نه غواړي چې اولاد پیدا شي، هم په دغو 3 ورځو کې پوره اخلاص خپل مینه کولی شي او حاملګۍ د مخنیوي وسایلو ته هیڅ اړتیا نشته. خو له 8مې ورځې بیا تر 12مې ورځې پورې یو څه د حاملګۍ امکان شته. مطلب دا چې که نه غواړئ میرمن مو حامله شي، نو په دې وخت کې د حاملګۍ مخنیوي وسایلو کار اخیستل ښه دی، ځکه چې یو څه احتمال یې شته. خو له 12مې ورځې بیا تر 14مې پورې د حامله کېدو امکان لوړ دی، په تله بیا په 14-15 ورځو کې. سربیره پر دی چې دغه وخت د حاملګۍ لپاره یو مهم دی. په کوم ډول چې تاسو د جنسي اړیکه نیسئ، مهمه ده چې معمولا د حامله کېدو لپاره تر ټولو مناسب ګڼل کېږي. بیا نو له 14 ورځو له 14 نه تر 18 پورې هم یو څه د حامله کېدو احتمال شته، خو له 18 سره تر 20 هم احتیاط غوره کړل کېږي، او له 20 بیا تر 28 پورې د حاملګۍ وسایلو له کارولو لپاره کومه اړتیا نشته، ځکه نور د هګۍ د ازادېدو احتمال تقریبا 0 دی. نو که په دغه تقسیم اوقات ځان پوه کړئ، بیا که غواړئ چې د حاملګۍ مخنیوی وکړئ او یا یې رامنځته کړئ، دواړه خلک تاسو پلان کولی شئ. ډېر خلک یوازې له دې امله د اولاد څښتن نه کېږي چې دوی د حامله کېدو لپاره مناسب وخت نه پېژني او یا یې معمولا رخصت او په نامناسب وخت کې برابروي. ګران دوستانو، دغه وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو بیا هم